السلام علیکم ګرانو کتونکو کرن خانیمه دوی خار کراچۍ ته روان یم او څه 12 کاله پس روان یم زه یم او مقرب خانجي دی را سره ملګري مې تللي دي په بس کې نو کوشش مې دا ده چې دغه ولاګ د لارې دا سفر او دا د پښتنو کلتوري ورځ لمانځو نو دا درسره شریکوم را سره اوسئ. السلام علیکم ګرانو ملګرو، مونږ نن د خانجي سره په بدرګه کې موده پس زما خیال دی زه خو 12 کاله پس روان یم. خانجي څونه وخت پس روان یم؟ څونه وخت پس روان یم؟ نو بلا موده پس کراچۍ ته روان یم. 2008 نه مخکې وو خدای خبر. او نو تقریبا 15 کاله پس به او زه 12 کاله پس روان یم. خو داسې دا زه پکې فکر کوم چې دا اوسنی حالات خو کافي په ټول ملک باندې سخت دی، خو په پښتنو خو د بده مرغه د ډېرو زمانو نه یو سختي ده او بیا د کراچۍ پښتانه خو پکې په خاصه توګه ټارګېټ کېږي، ټارګېټ شوي ټول عمر. زه خوشحاله دی یم چې لکه افسر افغان غوندې کوربۍ پکې ستا پکې موسیقي د پیغام خان او دغه خلکو له تاسو دغه لمحې ورکوي. نو زه دغې ته ډېر زیات هغه یم چې دغه خلکو هغه احساسات څومره وخت بعد به پکې داسې ایول کېږي ما ته نشته پته. د دوی به هم غریبانو ته موقع کمې مېلاوي، کراچوالو ته خاص طور خوند به تیالو که نه؟ انشاءالله بلکې زه په دې خوشحاله یم چې هغوی به دې خوند واجي، خلک به دې خوند واجي که نه انشاءالله. بس را سره اوسئ. مننه. د پېښور نه زموږ سفر روان شو، په خیر دې وي. پراټا رول پراټا فضل زبان عابد صاحب چې وایي چې د کراچۍ د رڼاګانو ښار کې ورکه یاره د خپلې خویندې اوسېږي دا هغه د رڼاګانو ښار دا هم سره مسلک صفا شوه لکه خانجي په خیر سره کراچۍ ته راورسېدو. هوا در باندې ښه ولګېده؟ نو لا خو سمه هوا ته ورغلو شوي نه یو که نه، خو دا ده چې زمونږ هوا خو سره ډېر نه خراب هغه دا ده چې ما کومه قصه کوله خو زه د بل هېواد نه راغلم خیر خو لکه ملیشیا نه اوس خو راورسېدو. خو نه دې سره هم ډېر ښه یادونه وابسته دي د کراچۍ سره او ډېر وخت به درالو خوند به کوي. بیا پکې زمونږ چې دا کوم میپل لا جوړ دی نو ظاهره خبره ده خوند به ګورو چې څه کېږي. خوند به تیز نه نه خوند به تیز انشاءالله. د کراچۍ د ایرپورټ د سامانونو ځای دی، سره ورانه هغه کې Saya tahu nggak aja kere ya? Hah? Aja kere gak?
اسه بس شو استاذ او کنه مونږ هم رسوا کړو هم دې لږ باندې یاره دا به کوو که نه مونږ راغلی دی ورڅه به کوو که دغه آرټس کونسل د راتګ یا زموږ د کلتوري ماښام لپاره هېڅ قسمه د پاس ضرورت نشته دی هر هغه څوک هغه که د هرې ژبې ویونکی دی د هر سوچ د هر فکر د هرې نظریې ملګری هغه نیغ په نیغه باندې راتلی شي دا زموږ کلتور دی پښتانه خپل په حجره کې هر چا ته کار راغلی وایي نه د پاس ضرورت شته دی نه پکې پیسې ټکې لګي یوازې ستاسو راتګ به دی اسلام آباد